من فقها چې وی جمعات کې سر بنه ګمنځي او ګیره بنه ګمنځي. نو بعض خلک وایي چې جمعات کې در نه ویښته وغورځېده لکه خر چې جمعات کې مرداري، دا صحیح نه وایي. صحیح دا ده چې دا ویښته د انسان جز دی. دا چې تا نه په جمعات کې وغورځېږي که نه نو خلک په پښېږدي نو د انسان د جز بېادبي کېږي که نه. ذهن کې مو خبره کېناست. بله دا ده چې سر مو ګمونځ که او یا مو ګیره ګمنځ کړه نو دا ویښته پرې کوئ ښه، روغې مه غورځوئ. په دې بیا خلک سحر کوي او سحر ضروري نه دی چې انسان دی وکړي، جنات هم سحر کوي او چې ویښته پرې شي بیا د سحر نه وځي ښه، د سحر مهر پې نه کېږي.